جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه وتطلب نفس له طاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. درنو او قدرمنو دوستانو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى مروزي تراوي عبادتنا خيراتنا طول نيك عملنا سو چند باندي قبل او منظور کړه. یو قصه در سره شریکومه. وایي یوه ښځه د یو ماشوم په څنګ باندې تېرېدله. هغه ماشوم ډېر خفه و، زړه یې مات و، طبیعت یې خراب و او په لاس کې یو لرګی و، په مځکه باندې دورې کښاوه، خطې یې پې ایستلې. نو هغه د ښځې طبیعت ورته خراب سو او پوښتنه ځینې وکړه چې ای ماشومه، دلته څه کوې؟ هغه ورته وویل چې دا جنت رسم کومه او ویشم یې داسې برخې یې کومه. دې ورته وخندل چې آیا کولی شې چې ما ته د دې یوه حصه راکړې؟ دا تاسې کومې حصې جوړې کړې دي، یوه حصه یې ما ته راکړې. هلک ورته ویل ولې نه؟ په څو باندې؟ هلک ورته ویل په 100 روپۍ باندې. د هغه ماشوم 100 روپیو ته ضرورت و، نو خود له موره به خفه سوی، یا به یې چا نه ورکولې، یا به یې ضرورت و. خو په هر لحاظ هغه ښځې 100 روپۍ ورته ورکړې. یو څه مټایي یې په لاس کې و، هغه یې هم ورته ورکړه. هغه ماشوم ډېر خوشحاله سو. ښځه راله کور ته، بېګه یې خوب لید په جنت کې وه. په سهار کې خپل خاوند ته قصه وکړه چې پرون داسې یو قصه پېښه وه، یو ماشوم مې ولید، 100 روپۍ مې ورته ورکړې، داسې صورتحال و او بېګه مې خوب لید په جنت کې وم. نو میړه ته یم شوق ور ولاړ سو چې دا جنت خو داسې په اسانه پیدا کېږي، زه به هم ولاړ سم، زه به هم ځینې واخلم. تا 100 ورکړي دي، زه به 40 ورته ورکړم. نو ورغی، هغه د ماشوم په تلاش کې وګرځېدو، هغه ماشوم یې پیدا کړو. چې پیدا یې کړو، هغه پوښتنه وروغبړ یې ورسره وکړه. هلک ورته ویل څرنګه خیر ده، نو څه شی غواړې؟ هغه سړي ورته ویل زه راغلی یم له تا چې جنت اخلم، یوه ټوټه جنت به ما ته راکړې. هغه ماشوم ورته ویل زه خو جنت نه خرڅوم. ویل ولې خو پرون دې دماغ هېڅ په 100 روپۍ باندې ورکړی. ماشوم ورته ویل چې تا ښځې جنت نه غوښتول، زه یې ولیدلم، طبیعت مې خراب و، زما زړه یې روغاوه، نو بس 100 روپۍ یې راته راکړې. خبره دغسې په ګپ شپ مې ورسره کاوه. او ته خو جنت غواړې، مقصودي پسې رارسوی یې، او جنت خو څه ټاکلې بیه نه لري دومره چې زه درته وایم چې دا په دومره باندې ده، او نن د ما دا کار ده. که چېرته غواړې چې جنت ترلاسه کړې، مات زړونه روغوه، چې چا طبیعت خراب وي، پریشانه وي، مشکل کې ایسار وي، د هغو مرسته وکړه، د هغو زړه روغ کړه، هغوی خوشحاله کړه، ځکه چې د جنت لاره په ماتو زړونو تېره سوې ده. سبحان الله. لأبو هريرة رضي الله تعالى عنه څخه روایت ده چې رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا او تقضي عنه دينا او تطعمه خبزا. غوره عمل خدای تعالی ته دا ده چې یو مسلمان ورور خوشحاله کړي، یا یو پور ادا کړي، پور یې پرې کړي، یا یې په نس باندې موړ کړي، ډوډۍ ورته ورکړي. عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه فرمایي له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه چا پوښتنه وکړه چې کوم عمل خدای تعالی ته غوره ده؟ ده وفرمایل ادخالک السرور على مؤمن أشبعت جوعته أو كسوت عورته أو قضيت له حاجة. صحيح الترغيب. غوره عمل خدای تعالی ته دا دی چې مسلمان خوشحاله کړي، د هغې لوږه مړه کړي، که هغه وږی وي موړ یې کړي، هغه په بدن باندې پټ کړي، د هغې حاجت او اړتیا پوره کړي. یو بل حدیث شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي احب الناس الى الله انفعهم. خدای تعالی ته تر ټولو غوره کس هغه دی چې خلکو ته یې ګټه رسېږي، فایده یې رسېږي. واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. او خدای تعالی ته غوره عمل دا دی چې یو مسلمان خوشحاله کړي، او تکشف عنه کربة، یو زور ځینې لرې کړي، او تقضي عنه دینا، یو پور یې ادا کړي، او تطرد عنه جوعا، لوږه ځینې لرې کړي، لوږه ځینې وشړي. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. كشير تزل يو مسلمان ورور سره دي غدي حاجت دي پرکولو دي پار روان سم، دا ما تتردي دير غرده سيوم ياس په مسجد کې معتکف سم. ومن كف غضبه ستر الله عورته. كسوك خپل غصه وزغمي، الله تعالی به عیبونه پټ کړي.
ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. كسوك خپل غصه وزغمي او کولای سي چې خپل غصه نافذ کړي، یعنی مطلب چې زړه غواړي هغه وکړي، خو بیا هم خپل غصه زغمي، الله تعالی به زړه له خوشحالي چې د قیامت په ورځ باندې لکي. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. كتوك لا يخبل مسلمان ورسرة لغير حاجت تبركولو دي باراولارسي روانسي ترسو پوری هغه حاجت ورته پرکی، الله تعالی به په هغه ورځ باندې پخې ټینګي کی، په کوم ورځ باندې چې د انسانانو پخې خوهیږي. وان سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. او بدخویی او بد اخلاقی داسې د انسان اعمال ورانوي لکه سرکس عسل خرابوي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. امام مالک رحمه الله چې پوښتنه وکړه چې د تا کوم عمل خوښیږي، فقال ادخال السرور على المسلمين، د مسلمانانو خوشاله کول. وانا نظرت نفسي افرج كربات المسلمين، او دا ما په ځان مد نظر ګرځولې ده، په ځان فرض ګرځولې ده چې زه به د مسلمانانو زورونه ختموم. که چاته یو تکلیف رسیدلی وي، یا په تکلیف کې ایثار وي، یا په کوم ځور کې راګیر وي، یا په کوم پریشانی مبتلا وي، زه به کومک ورسره کوم تر وسه پورې دغه مشکل ختم کړم. نو درنو او قدرمنو دوستانو، په دې مبارک میاشت کې چې څومره مو وسرسیږي، چې څومره کولای سي د یو پریشانه، د یو مجبوره، د یو تنګلاسي، د یو غمجن انسان زړه روغ کړي، که په خبره باندې وي، که په یو خیرات باندې، که په صدقه باندې، که دغه په اړتیا په پوره کولو باندې، که د یو ظلم ځین لرې کولو کې مثلا په هغې باندې یو ظلم کېږي، تاسې املا وتړئ، که په هر شکل باندې وي چې د مسلمان زړه خوشحاله وساتي، دا ډېر لوړې درجې لري، لوړ اجر لري. نو تاسې کوشش وکړئ په دې مبارک میاشت کې دا یو بهترین فرصت ده. ژوند بیرته نه راګرځي، کومې شپې او ورځې چې تېرې سي هغه بیرته نه راګرځي. دا یو ښه فرصت د زندګي نه ده معلومه چې بل کال به موږ په دې روزه کې ژوندي یو او که به نه یو. خدای تعالی دې تاسو ته اجرونه درکړي، خدای تعالی هم درجې لوړې کړه، الله تعالی دې د هر څه توفیق درکړي چې خدای تعالی پرې خوشحاله کېږي. له ما سره والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. ستاسي ورور د دعا محتاج قدوسي لمتحدة عرب إمارات الصخر. وتصفو الحياة بنور هدى، جمال الوجود بذكر الإله. وتصفو الحياة جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة